بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سوالات و جوابات په دې مبارکه سلسله کې د الله رب العزت په توفیق سره نن زمونږ 240 نشست او ناسته ده، او په دې کې اولنی سوال دا د یو ورور دی چې تعلق ساتي د زکات د مسلې سره، او هغه دا چې دی وایي زه د کال حساب مې لګولی و چې کله کال پوره شي به زکات ورکو، او نصاب را سره و، نو چې بیا ما صحیح پوره حساب وکړو نو 3 میاشتې پرې پاسه اوړېدلي دي، په کال باندې 3 میاشتې اوړېدلي. نو زه اوس څنګه طریقه کار وکړم او کال به بیا د کوم ځای نه حسابو؟ الجواب، اول خو دا خبره یاده ساتئ چې ګوره زکات د الله رب العزت حق دی، د الله رب العزت حق دی زموږ په دې مال کې. دا دومره څه چې الله راکړي دي په هغې کې لږ څه الله راته ښوولي دي چې دا به ورکوې، په هغې کې هم فایده زمونږ ده، د الله فایده خو پکې نه ده، فایده زمونږ ده. نو د الله رب العزت حق ادا کولو کې به کوتاهي نه کوې، سبا بل سبا ته به یې نه اړې، او ستا چې په چا حق یي نو ته ورته پرېږدي پورې نښتې او جرګې او جګړې او کله پکې قتل و قتال ته خبره ورسي. نو دا د هغه رب حق دی چې کوم رب دا مال لا کړی دی موږ، او مخکې ما تاسو ته ویلي بیا راته ووایم چې ګوره چې الله ته دومره کړي او دومره احسان یې پته وکړو چې لا ته زکات ورکوې، نو بیا پکې څنګه چې دی ته کوتاهي کې او اخوا دېخوا کې؟ نو دا د الله حق دی، دې کې به اخوا دېخوا نه کوې. چې کال پوره شو او نصاب د سره و، د نصاب خبره موږ کړې، تفصیلي درسونه تیر شو د عمدة الاحکام، او پای کې موږ نصاب ذکر کړی و، د نغدو نصاب څومره دی، د سرو زرو، د سپینو زرو، تجارتي چې کم سامان او داسې نور ډېرې مسلې. نو چې کله تا ته پته ولګېده چې کال پوره شو او نصاب تا سره و، په دې نصاب باندې کال پوره شو، نو بیا زکات ورکړه. اوس دا رور په حساب کې خطا شوی دی، 3 میاشتې په اوړېدلي، څه وکړم؟ نو ته به زر تر زره اول کار دا وکړي چې زکات به ورکړي د یو کال، اولنی کار به دا وکړي، ځکه چې دا واجب دی علی الفور، یعنی ته به په هغه ټیم ورکې. اوس هسې ګوره که چېرته داسې وی چېرې زکات ورکول په هغه ټیم نه دی لازم، ته وروسته هم ورکولی شي، نو هغه څوک چې زکات نه ورکوي او یو سړی دی د هغه هم زکات 1 کال پورې نه دی ورکړی، لیټ کوي لیټ کوي، ده کې او ده کې څه فرق دی؟ یعنی صحیح ده چې هغه بانی جوړی د نه ورکولو، دی خو وایي زه یې ورکوم، خو ده هم کوم ځای ته قیصه راورسوله. بله خبره دا ده چې د فقیرانو د حاجتمنو ضرورت دی، دا د هغوی حق دی، الله وایي هغوی له یې ورکړه. و چې سړی غریب دی، د هغه ضرورت دی چې هغه ته څه میلاو شي، هغه پرې خپل ژوند روان کړي. ته وایې نه زه به د دې کال ده او به بل کال کې ورکو، زه او بل کال له به یې ورکو، نو د دې غریب هغه حاجت به څنګه پوره کېږي؟ چې کال پوره شو بس ته که لږ زکات پکې کېږي او که ډېر زکات پکې کېږي ته مال له واله ورکړه، او که بل څه دی هغه ورکړه، خو لیټ کوې به یې نه. یو خو دا ماته اوس د الله حق دی، او د مرګ ژوند هېڅ پته نه لګي. ښه سبا له ته مړ شوې، ته دا یقیني ماته ویلی شي چې ستا بچي به دا ورکړي؟ هېڅوک یقیني ماته دا نه شي ویلی، او کېدای شي بچو ته د دې حساب هم معلوم نه وي چې هغه د څو کالو زکات په تا باندې پاتې دی، او تا سره څومره مال و چې د هغې موږ زکات ورکړو، کېدای شي هغوی ته بالضبط دا حساب هم نه معلوم. نو دا حق د الله دی، دا حق د الله دی په موږ باندې. نو چې حق د الله دی په موږ باندې،
نو د دې په ورکولو کې به تادي کې کوتاهي به نه کې. دې ورور ته اوس موږ دا وایو ته د یو کال زکات ورکړه او وګوره چې 3 میاشتې مخکې تا سره څومره نصاب او څومره مال 3 میاشتې مخکې، ځکه دا 3 میاشتې د کال سره دا به نه حسابېږي او ستا نصاب او ستا د کال حساب هم اقه زوړ دی. لکه زه به داسې ووایم چې یو سړی دی د هغه کال پوره کېږي په اولنۍ میاشت کې 3 پې واوړېدې، نو چې 3 پې واوړېدې نو څه یوه میاشت چلېږي اوس 3مه اوس نه یم د یو سړي نصاب د یو سړي په نصاب باندې کال پوره کېږي په اولنۍ میاشت کې او 3 پې واوړېدې نو دی په څه یوه میاشت کې دی 4مه کې په 4مه میاشت کې دی نو دی به حساب اوس د دې د لاسه نه بدلوي. دا 3 میاشتې خو زیاتي دي دا خو د نوي کال هغه حساب دی نو د حساب به مقزوړي اولنۍ میاشت کې به د کال هغه پوره کېږي. والعلم عند الله. دا یو خور سوال کړی دی وایي موږ درس کې هم دا خبره اورېدلې ده او په خپله هم چې دی موږ دا حدیث کتلی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم به کله د سفر نه راغی نو جومات ته به ننوتو او 2 رکعته لمونځ به یې وکړو. سوال اوس دا دی چې آیا زنانه دپاره هم دا مستحب دي چې دا د سفر نه راشي نو دا به 2 رکعته لمونځ کوي او هغه به جومات کې کوي که نه کور کې به یې کوي؟ دا سوال ډېر ښه سوال دی او ډېرې ښه مسلې ته پکې اشاره ده. اول خو دا یاده کوي چې مستحب طریقه دا ده او سنت طریقه دا ده چې د سفر نه واپسي چې کله ته کې نو کور ته به ناڅاپه نه ورننوځي. دا د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه وه، هغه به کور ته ناڅاپه نه ورننوتو. بعضې روایتونو کې راځي هغه به چې د سفر نه به یې واپسي کوله د ورځې به یې کوله، د شپې ته به ناڅاپه ورننوځي. ولې ته به ناڅاپي نه ورننوځي؟ کې یو حکمت دا دی چې زنانه استقبال کوي د خاوند هغه ته انتظار کوي نو چې هغه ورته ځان سینګار کړي ځان تیار کړي. دویمه چې ستا نظر په دې زنانه باندې داسې ونه لګي چې ستا هغه خوښ نه وي. لکه اوس زنانه په کور کې ده ځان یې تیار کړی نه ته एकदम ورننوتې. درېیمه خبره دا ده د ټولو نه غټه مسله هغه ده چې دا بدګماني ته لار کولاوئ. سبحان الله زموږ دومره ښایسته دین دی چې د بدګمانۍ هره لارې بنده کړې ده. ته بدګماني نه کوې الا دا چې تا سره څه دلایل او قرایي دي. د ښځې او خاوند دا رشته چې ده که نه دا په اعتماد بنایي، په یو بل به یقیني. دا نه چې یاره زما ښځې نن ټلیفون اوچت نه کړو دا به کیدی شي دې بل چا سره رابطه وه او نن چې دې ما سره دا خبرې وکړي داسې نازړه غوندې او دا به دې د بل چا سره رابطه وي او دا چې دا پلار کره تللی و او چې راتله په لاره باندې لیټ شو دا به دې د بل چا سره رابطه وي. نو بیا دې داسې ښځه راوسته ولې چې ټکه او د بل چا سره رابطه وي؟ دا خو ستا غلطي ده، ستا غلطي ده چې داسې ښځه دې کور ته راوستلې چې ستا بې یقین نشته په مخه د هغې رابطه ده او د هغې رابطه ده. اوس که یو سړي ته پته ولګي چې یو زنانه ناسته پاسته ښه نه ده او د حالات دته معلومي څه یې لیدلي دی بیا که ګمان کوي نو صحیح ده. لکه چې هغه څه لیدلي دي په خپله پوه شوی دی او داسې په معمولي خبرو باندې بدګمانیانې کول. او بیا زمونږ خلک چې ته حقیقت ویم که نه مونږ پښتانه ډېر بدګمانه خلک یو. صرف په مسله د ښځې کې نه ښځې مسله غاړې ته که د ښځې کې به ډېر خلک ښیي بدګمانه به نه وي. عام زمونږ معاملاتو ته ګوره تا اوس ما ته ټلیفون وکړو ما اوچت نه کړو متکبر د چا ټلیفون اوچتوي څومره بدګمانه او څومره لوی تهمت دی په ما باندې ولګو د تکبر. تا چا ته آواز وکړو په لاره باندې روان دی وایي نه اورېدو پلانیه انسان دی توجه یې نه وه شورو شغربو ګاډي دا ګوره ورته کوي د ده اصل کې زمونږ سره لګي نه دا دې ګوره بدګماني وکړه. اوس که داسې وی چې او تا ته کتلی وی ستا غږ یې اورېدلی وی
او بیا تاله جواب نه وي درکړی او روان شوی نو بیا به هم زمونږ به پکې څه نه څه خبره کړې وی خو لا موږ ته دا پته هم نشته چې ده زما غږ اورېدلی او که نه دی اورېدلی او ته ډایرکټ وله راواچولی چې ده زموږ سره په اصل کې لګي نه داسې پسې بیا ځه نو د دې نه قرآن کې الله رب العزت منع کړې ده چې تاسو به په یو بل باندې بد ګمان نه کوئ او اکثر ګمانونه چې دي هغه دروغ نو رسول وسلم چې به ناسه په کور ته نه ورننوتو د شپې به نه ورننوتو نو هغه لاره د بدګمانۍ بندوله څومره ښایسته دین دی زمونږ بل کار به رسول وسلم دا کو چې 2 رکعته لمونځ به په جومات کې کوو دغه صحیح حدیث کې دی د کعب بن مالک رضی الله عنه په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی چې کله به رسول صلی الله علیه وسلم راغی د سفر نه به راواپس شو د سحر یا د ساخ په وخت کې نور روایتونو کې ورسره راځي هغه به د ورځې راته واپس شو دخل المسجد جومات ته به ننوتو فصلى رکعتین 2 رکعته به وکړو او دغه شان د جابر رضی الله عنه روایت هم دی اوس دې کې څوک سوال کولی شي چې جومات ته ولې ورننوځي یو خو موږ وایو چې ډایرکټ کور ته نه ننوځي ناڅاپه نه ورنه جومات ته ورننوتو خلک خبر شو چې او پلانې راغلی ده اوس به کور ته راځي دویمه خبره دا ده دا د الله شکر ادا کولی چې الله ستا شکر دی چې روغ رمټ دی راورسولم دغه شان د برکت دپاره ته خپل ځي ته راورسېدې نو شروع دې د څه نه وکړه د الله سره د جرګې نه نو په ژوند کې په معاملاتو کې په هر څه کې به دې اوس برکت وي تا شروع د څه نه وکړه د مانځه نه او ناڅاپه هم کور ته ورننوتې داسې یو خبره مې ذهن ته راغله نن سبا یو دا قصه راوتلې وي زه سرپرایز ورکوم له عباس خو پکې دا اکثر دا هغه قومونو والا چې د دې خبرو ډېر احتیاط نه کوي هغه ته باقاعده ویډیو هم کوي دا دی زه کور ته روان یم او اچانک ورننوتم او د مور ویډیو د ښځې ټولو پکې راته کوي دی د ونې شاته پټ شوی ده او دی د لرګي شاته پټ شوی ده دی د ګاډي شاته پټ شوی دا سرپرایز په شریعت کې نشته دا نشته په شریعت کې ځکه به رسول صلی الله علیه وسلم چې کور ته راغی نو ناڅاپه به نه ورننوتو اول به کور والا خبر کړي د هغې نه بعد ورننوځي نو دا بالکل څنګه چې د خور سوال کړی دقه شان ده چې رسول صلی الله علیه وسلم به دا کار کوو او دا د هغه طریقه وه او مونځ به په کوم ځای کې کوو په جومات کې به یې کوو اوس مسله دا چې زنانه به هم دا کار کوي الله اعلم خو چې څومره دې حدیثونو کې سړی سوچ وکړي که نه نو دا خاص دي په سړو پورې د زنانو دپاره نه یو خو دا چې د رسول وسلم بیبیانې ګوره هغوی به هم په سفر باندې تلي په یو ځای کې دا نه دي نقل چې د رسول وسلم بیبیانې چې رالې نو جومات ته ورننوتې او 2 رکعته لمونځ یې وکړو حالانکې جومات خو بالکل د هغوی د کور سره خوا کې او خو د جومات ګاونډیان او که داسې وې او دا طریقه د زنانه وې رسول وسلم به هغوی ته هم ویلی وې چې تاسو هم دلته اول څه وکئ 2 رکعته لمونځ وکړئ 2 رکعته لمونځ وکړو بیا ځئ کور ته خو داسې ورته نه دي ویلي نه داسې څه ثابت دي چې کور کې به یې پرې کوو چې کور ته ورننوځي اول 2 رکعته وکئ الله اعلم د دې هر څه نه دا واضح کېږي چې دا سړو پورې خاص دی سړي چې سفر وکړي چې راشي نو مستحب طریقه دا ده سنت طریقه جومات ته ورننوځي اول څه وکړي 2 رکعته لمونځ وکړي والله اعلم خجی دا یو ورور سوال کړی دی او دا سوال زما نه 2-3 پیرې مخکې شوی او موږ یې ښه تفصیلي جواب ورکړی هغه دا چې دا صلات الحاجه چې ورته وایي د حاجت دپاره لمونځ کول لکه یو سړی دی د هغه یو مسله ده غواړي چې یو کار د الله رب العزت د هغه وکړي د هغې دپاره لمونځ کول داسې شتي په شریعت کې څه صلات الحاجه اول خو دا خبره یاده کوي 2 رکعته لمونځ کول د حاجت د پوره کولو دپاره چې الله زما د حاجت پوره کړي دا په ډېرو حدیثونو کې د دې تذکره راغلې ده خو یو په کوم سندن صحیح نه دی او دا مسله یادول پکار دي لکه امام ترمذي یو روایت راوړی دی
پای کې دا دي چې من كانت له الى الله حاجه، د چا چې یو حاجتي او هغه حاجت دی وي چې الله یې پوره کړي، او الى احد من بني آدم، یا به بني آدمو کې د چا سره څه کار چې هغه وشي، فلیتوضا، نو دی د اودس چاردام وکړي او ښه اودس چاردام دې وکړي، بیا دې 2 رکعته لمونځ وکړي او په الله به ثنا ووایي، حمد به ووایي، پر رسول وسلم به درود ووایي، بیا به یې کې یو دعا ذکر شوې ده، لا اله الا الله الحلیم الکریم سبحان الله رب العرش العظیم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إذا دعاء بوالي سندن دا روایت کمزوری دی، په دې کې یو راوي دی چې د هغه نوم دی فائد ابن عبدالرحمن، هغه د لاسه سند کمزوری دی. نو صلاة الحاجه چې څومره روایتونه کې راغلي د خاص پکې ذکر شوی د هغه روایتونه سندن کمزوري. خو قرآن کې یو آیت ته الله وایي واستعینوا بالصبر والصلاة، د الله نه مرسته وغواړئ په مونځ کولو سره او په صبر کولو سره. او یو حدیث ته امام ابو داود راوړی، تاسو ته معلومي کان النبي صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر صلى، رسول الله وسلم ته چې به یو مشکل راغی، یو مسله به ورته راپېښه شوه، نو څه چل به یې کوو؟ مونځ به یې کوو. اوس د دې نه موږ دا فایده راویستی شو. ګوره که تا ته څه حاجت راپېښ شو، غواړې چې الله رب العزت ستا یو مسله حل کړي، یا انسانانو سره ستا څه مشکل راغی او ته وایې چې دا مسله حل شي، الله یې اسانه کړي، په دې ټیم کې مونځ کول د دې لپاره چې الله ته دا مسله اسانه کړي د ثابت دي. خو موږ به دا نه وایو، ګوره زموږ به سره دا عقیده نه وي چې د دې خاص طریقه ده او دغه خاص ذکر به پکې وایي، ځکه چې هغه سندونه هغه روایت کمزوري دي. نو 2 رکعته مونځ کې، 4 رکعته مونځ کې، دا به 2 پورې خاص کوو نه، سړی 4 رکعته وکړو، 6 رکعته وکړو، 10 رکعته وکړو، نو دا خو یقیني خبره ده چې په مونځ سره الله رب العزت د انسان د دنیا او د آخرت مسلې حل کوي. د دنیا او د آخرت، صرف د دنیا نه او صرف د آخرت نه، د دنیا او د آخرت مسلې دا په منځونو سره الله رب العزت حل کوي. خو دا مطلب زما د خبرې نه دی لکه نن سبا داسې فتنه راوتې ده چې دا خلک په دې عباداتو پورې مسخرې کوي او تعجب به هله وکړي چې کله هغه چې څوک مسخره کوي هغه ځان ته مولا وایي، کله څوک په مانځه پورې خاندي او څوک په دعاګانو پورې خاندي او څوک په اذکارو پورې خاندي. موږ وایو منځونو سره الله مسلې حل کوي، خو ته به اسباب لټوې. لکه زموږ د ټولو د عقیده ده او ایمان دی چې رزق موږ له الله راکوي، ورسره شریعت موږ ته دا ښودلی دي چې ته به څه کوې؟ ته به اسباب لټوې. نو ته مونځ دې وکړو چې الله رب العزت ستا دا مسله حل کړي، بیا به ته د هغې دپاره باقي منډه وهې چې کوم څه کول غواړي هغه به ته کوې، رب العزت به راته لار څه کړي؟ اسانه وکړي. زما او ستا کار هغه منډه وهل دي، اسباب لټول دي، او باقي هر څه د چا لاس کې دي؟ الله په لاس کې دي. صرف په اسبابو کار نه کېږي. اوس ګوره تا ته یو مسله راغله، داسې مثال پرې درکړو، تا ته یو مسله راغله او ته د یو کس خواله ځې چې زه د خواله ځم چې دا مسله ماله حل کړي. د ده دا زړه د الله په لاس کې دی، د الله په ګوتو کې دی. که رب العزت وغوښته که نه، نو د ده په زړه کې به دا خبره ور واچوي چې یاره دې سړي سره دا مرسته کول پکار دي. نو ګوره ته اسباب ولټول، کستي پیدا کو، خواله یې ورلي، رب العزت د هغه په زړه کې خبره ور واچول او تا ته هغه لاره اسانه کړه. نو صلاة الحاجه خاص په خاص طریقه او ډول د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت چې یاره 2 رکعته به کې، دا ټیم به یې کې، دا صورت به پکې وي، دا ذکر به پکې وي، داسې د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت. او که څوک مونځ کوي او په منځه کې بیا الله ته فریاد کوي، دعا، الله اکبر، د دعاګانې غوښته، نو هسې انسان ته څه مسله راشي دی به د الله نه دعا وغواړي، خو چې بیا په منځه کې وغواړي، لکه حدیث کې راځي اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد. بنده الله ته کله ډېر نږدې چې کله دی په سجده کې، نو فاکثروا الدعاء، په سجده کې رسول صلی الله علیه وسلم دعاګانې ډېرې غواړي. که ته
منځو کې به یې کې د سجده ولګوله الله تعالی خپل حاجت بیان کا فریاد وکړه خپل عاجزي الله تعالی ښکاره کړه رب العزت به ستا دا مسله دا به حل کړي پوه به شوئ که نه ها دا یو ورور سوال کړی دی زه دلته کمپنۍ کې کار کومه او هغوی ماله د بچو د راوستو که زه بچي دلته راولمه نو د دې ماله بیا پیسې به راکوي هغوی ما ته ویلو چې د دې به موږ تاله زیاتي پیسې درکوو اوس که زه داسې وکړمه چې جعلي څه کاغذونه جوړ کړم او په هغې کې کمپنۍ ته دا خبره شو کړم او ښکاره کړم چې ما خپل بچي راوستي او دا پیسې ترې الم خو ویلي چې موږ پیسې درکوو نو دا به جایز وي او که نه دا دروغ دی دا کار په شریعت کې ناروا دی دا دروغ دی دا دوکه ده او پیسې ګټل دي پیسې خپل لاس ته راوسته دي په ناروا طریقې سره دا حرام دي نجي وایي موږ ته خو ویلو چې پیسې نو خو هغه تا ته ویلي که داسې وشوه زه به پیسې درکړم شوي خو نه دي که نه نو چې شوي نه ته دنه څه علي خو ته دوکه ورکوې او دا تاسو ته ووایم دا زموږ د مسافر چې کوم وروڼه دي چې په هر ملک کې نو په دوی کې د بعضو قصې موږ ته را رسېدلي دي بعض موږ پخپله لیدلي دي کمپنیانو کې یا د یو چا سره بل چا سره کار کوي او صرف پکې مقصد دی چې پیسې زه را جمع کړم بس نه پکې دروغ او رښتیا ته ګوري نه پکې حلال او حرام ته ګوري وګوره دومره سفر چې دې کړی دی او دومره سخته دې تېرې کړې ده او په سخته کې دا مسافري په خپله یو سخته ده او اخري نتیجه دا راوځي چې ته د الله په در کې مجرم شو او د الله په نس مجرم نو تا ګټه څه وکړه ته ما ته دا ووایه دنیا دې ستړې شوه دنیا دې ستړې دي چې تېره شوه چې ته مسافر وې اخرت ته خپل خراب کړو د یو څو روپو د لاسه دا کمپنۍ به دله څومره پیسې ورکوي د بچو د راوستو ځه 15,000 ریاله 10,000 ریاله 20,000 ریاله دومره پیسې هم نه دي چې د سړي ژوند پې مکمل څه شي بدل شي 20,000 یې ورکوي ځه په 20,000 به دی څه وکړي څو کاله به 20,000 وخوري او 50 کاله به ورته نه شي نو ګوره حلال او د حرامو تمیز دا کوئ فرق کوه چې دا حلال دی او دا حرام دی اگر که حلال تا ته لږ میلاوي او الله به پکې برکت واچوي یو ورځ به داسې راشي چې الله به دا حلال هم ډېر کړي انسان ګوره زه اکثر ملګرو ته دا خبره کومم سړی داسې एकदम بره نه ځي زمونږ پښتنو کې یو مسله دا ده لکه وایي مثال کې زما ستا سره تجارت خبر روانه چې تجارت به کوو نو دی به اولنی سوال دا کوي زه به ګټم څو نو چې ته ورته وایي چې یاره د ګټې خو لا پته نه لګي او بس دې راکړې زما د پیسې واپس راکړې ځکه چې ما چې کومه نقشه جوړه کړې ده چې زه به د یو څو ریاله لګوم او راځي به بیا په زرګاو په لکاو پیسه به هغه پلانې او علانې نو هغه پلانې او علانې د هغې نه شاته یو قصه ده یو داستان دی سړی چې برخیږي که نه نو هغه په اولنۍ پوړۍ خپکې دي بیا په دویمه بیا په درېیمه بیا څلورمه اخر دا چې دی هغه چت ته یا هغه ځي ته ورسي نو دې څوک نه شي ورختلی چې ته دې ځای نه بره ټوپ وهې او پلانې چې ته ځان ورسره برابرول غواړي نو هغه به هم داسې سختې تېرې کړي خو په هغه به نو اوس هغه مرحله راغله چې هغه پکې ترقي کړې ده یا هغه پلاني ته به جیداد کې ډېر څه میلاو شوي په میراث کې به ورته ډېر څه پاتې شوي نو ځکه به هغه داسي نو خیر دی که دا حلال نن لږ دي سبا له به الله څه کړي ډېر به یې کړي خو ته به پکې د الله رب العزت نافرماني نه کوې والله اعلم د یو ورور سوال کړی دی موږ یوروپ کې اوسیږو او بعض کسان دا تپوس کوي چې د کافرانو نه غلا کول جایز دی او که نه الجواب اول دا خبره یاده کړئ چې غلا کول دا ګناه کبیره ده ګناه کبیره ده
او د ګناه کبیره په تعریف کې یو دا راځي چې هر هغه ګناه چې په هغې باندې حد او سزا یې ښودی شي. او په غلا باندې حد شتي که نشتي؟ غلا کې حد دی، لاس پرې کول. بیا شریعت ګوره دا فرق نه دی کړی چې دا غلا یې د نارینه نه کړې ده او که د زنانه نه، دا غلا یې د مشر نه کړې ده او که د کشر نه، دا غلا یې د تور نه کړې که د سپین نه، د عربي نه که د عجمي نه، دا فرق نشتی. او دا فرق په کې هم نشتی چې دا غلا یې د مسلمان نه کړې ده او که د کافر نه کړې. وعلیکم السلام. د مسلمان مال دی که د کافر مال دی؟ مستثنا صرف هغه مال دی د هغه کافر چې تا سره د جنگ په حال کې دی، جدا مسله ده. خو چې عام چې کوم کافران دي هغه حربي کافر نه تا سره په جنگ کې نه، د ده معلوم پتا دي چې حرام دی لکه څنګه چې د مسلمان مال حرام دی. زما غرونو ته او هغو خویندو ته خصوصي نصیحت دی کوم چې په یورپ کې اوسیږي او د غیر مسلمو په ملکونو کې اوسیږي چې تاسو داسې څه وکړئ چې تاسو یو مثال جوړ شي، مثال د امانتګیرۍ، مثال د وفادارۍ، مثال د اخلاقو، او چې خلک دا ووایي هغه کافران دا ووایي چې هغه امتي دومره اوچت دی نو چې د دوی هغه مشر چې و هغه پیغمبر هغه به څنګه انسان و. هلته خلک ګوري دا غلا چې دې وکړه که نه د کافر نه، نو ته یو خدمت خو دې د کافر وکړو، خدمت دې د چا وکړو؟ د کافر. هغه دا چې غیر مسلمه دا غواړي چې اسلام او مسلمانان بدنام کي، تا ولا دا خدمت وکړو، دا خدمت ولا تا وکړو، تا ورته یو لار کوله وکړه. ډېر څه زموږ د مسلمانان داسې کوي چې د هغې د لاسه بیا خلک ټول اسلام په بده یادوي، ټول مسلمان د هغوی جهالت دی، ټول مسلمانان په بده یادوي، دی جهالت دی. وجه دا دی چې د یو کس د لاسه ته ټول مذهب نشي بدنامولی، د یو کس د لاسه ته ټول کلی بدنامولی شي. اوس یو کلي کې غلا وشوه، غلاګانې خو کېږي، عامه خبره، یو کلي کې غلا وشوه، بل وایي ما دا ټول کلي والا غلی دي. ظلم ونه کړو؟ ظلم یې وکړو. یو کلي کې زنا وشو، دا ټول زناکار دي، ټول دغه شان دي. لکه دا ظلم وکړو، ته څنګه یو سړي د دغه د لاسه وایي چې ټول داسې؟ نو دغه شان یو مذهب بدنامول. خو کافر خو غواړي، غیر مسلم خو غواړي چې موږ ته څه لار میلاو شي او موږ په اسلام بدنام کړو مسلمانان. نو ده له خدمت وکړو، خدمت یې داسې وکړو چې دی غلا وکړه، سبا له به دی راونیوی شي، بس هغوی به چغې وایي چې وګوره دا مسلمانان دي او دا داسې او دا دغه. یو ورځ یو کس ما ته قصه کوله، د یورپ یو ملک یې یادو، وایي موږ په سفر باندې روان نو چېرته د جاز کې ناست یو کس چې ته غلط حرکت کړی دی، یا مسلمان غلط حرکت یې کړی دی، یو زنانه سره چې هغو سره خوا کې ناسته وه، هغه هم دغه د دغه ملک و، دغه انګریزانو د ملک. نو دا حرکت خو مسلمانانو له ناروا دی، هغوی خو دا خو معمولي حرکت و لاس وروړو. هلته خو والعیاذ بالله زناګانې او فحاشیانې عام دي چې روډ په غاړه کېږي، څوک پې څه نه وایي. خو دې ځکه هغوی ته موقع میلاو شوه، هغوی ښځې چغې کړې. موږ دا نه وایو چې د هلک ګوره کار روا کړی، موږ وایو ګوره د یو کس د غلطۍ د لاسه څومره جاښه جوړېدی شي. او ښځې چغې کړه او جاز کې ټول ودرېدو، داسې چل او دا دی ما ته ګوري او دا د لاس را دې خوا کړو، سنګلې را دې خوا کړه. الغرض خبره غلي کړی شو د ایرپورټه پورې. ایرپورټ ته چې ورسېدو نو دغه هلک داسې برش غونته کې ږیره پرېښودې وه، لکه داسې هغه جامد غټ نه شي، ږیره یې مو غونډه کړه، په مشین چې ږیره وایي هغه ږیره وه. نو بس بیا پولیسان رالو، هلک یې ونیو، غټ کیس جوړ شو. نو هلته یو سکرین لګېدلی و غټ، نو په هغه سکرین کې یې دغه هلک تصویر ورکړو چې دا مسلمان دی، دا د مسلمانانو یو دینی شخصیت دی او ده دا کار کړی. حالانکې دا کارونه په هغه ملک کې عام دي. سنګل ورله دا خو هلته وړه خبره، سنګل څه شي. خو ګوره د دې مسلمان د غلطۍ د لاسه خلکو بیا هلته دغه خبره کړې چې ګوره ټول مسلمانان هغه داسې دي. نو ځکه د کافر نه مال پټول
حلال دی ناروا دی د حربي کافر مسله جدا دی زه به ته یو دلیل هم پیش کولی شم انشاءالله والحمدلله هغه دلیل دا دی مغیر بن شعبه رضی الله عنه روایت دی او دا روایت په صحیح بخاري کې هم د امام ابو داود هم راوړی هغه د جاهلیت په زمانه کې چې اسلام یې لا نه و قبول کړی د چا سره روانو په سفر باندې څه ملګري ورسره وو نو دی رالګېدلی و هغه ملګري دوو دریو یو هغه یې وجلي و او مال یې ترې اخیستی دا د جاهلیت زمانه وه الله رب العزت چې دا رڼا راوسته د اسلام مخکې دا چا نه پېژندو چې دا د پلاني مال دی او دا د وینه تویول دي او دا داسې نه نه دغه مغیره بن شعبه موږ اوس وایو رضی الله عنه او سیرت یې ذکر کوو اوچت انسان همده دا کار د جاهلیت په زمانه کې کړی نو هغه کسان یې وجلي او مال یې ترې اخیستی دی ثم جاء فاسلم بیا راغی اسلام یې قبول کړو نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته اما الاسلام فقد قبلنا ستا اسلام من ته قبول دی امال ورسره مو واما المال هر چې دا مال چې دې راغستی دی که نه فانه مال غدر دا د غدر او د خیانت مال دی لا حاجة لنا فيه دې ته زموږ ضرورت نشته وروي دا مال د څه دی د غدر او د خیانت مال دی ته چې کله د کافر ملک ته ننوځې یوروپ ته ځې که هر ځای ته ځې ته ویزه لګوې دا ویزه ته ګورې یو قسمه د هغوی سره معاهده کې په دې کې به ته غدر او خیانت نه کې مسلمان چې کم شرط او کومه معاهده چا سره وکړي بیا به یې کې غدر او خیانت به یې کې نه کوي ولې د مغیره بن شعبه دا څنګه غدر و ځکه چې هغه د ده سره ملګري و سفر یې کو هغه د ده سره ملګري و سفر یې کو او ملګری چې دی ملګری په خپل مال باندې امانتګر ګڼي ما ورته چې ګاډي کې یو ځای سفر کوو که نه نو زه ته امانتګر ګڼم چې دی به زما مال ته نقصان نه راکړي دی به ما ته نقصان نه راکړي نو چې ته داسې وکړې نو تا ما سره څه چل وکړو غدر دې وکړو خیانت دې وکړو نو ځکه رسول صلی هغه ته ووایي چې اسلام صحیح ده موږ قبول کړو ستا نه اسلام راوړه دی دا صحیح ده دا موږ منو مال دې ته زموږ ضرورت نشته خو دا مال یې ولې ده ته پرېښودو دې به څه جواب یې شي خو موږ ته پته چې ناجایزه و نو دی به پیسه کوي موږ ته پته چې خیانت یې کړی دی به یې واپس کړي دا په خپله ذهن ته دا خبر راشي دا مال دې ته زموږ ضرورت نشته دا خو د غدر او خیانت مال دی نو چې ده دا خبر واوري چې د غدر او د خیانت مال دی دی به اوس څه کوي دا مال به واپس کوي څه طریقه باندې به دا هغوی ته رسوي والله اعلم ښه دا یو ورور سوال کړی دی او د میراث سره تعلق ساتي وایي چې دا کوم صورت چې زه ذکر کومه په دې کې به میراث څنګه تقسیمیږي د قرآن او حدیث په رڼا کې زه اول غواړم چې تاسو دا سوال صحیح واورئ او تقسیم به کوو زه به درته جواب در کوم لازم خو زه یم چې مونږ کوم څه نه څه ذهن پرې وچلوو اوس ګوره دې سوال ته او ورسره دا سوچ کوه چې علم صرف دې ته نه وایي چې تا قل هو یاده کړي او یا دې یو دوه گشتونه لګولي او خلک وایي امیر صاحب کته او امیر صاحب بره علم دا د قرآن او د حدیث پوهې ته وایي چې ځان ستړی کړي او په قرآن او حدیث ځان پوه کړي اوس مسله دا ده چې یو پلار دی او د هغه څلور زامن دي پلار دی څلور زامن دي او درې لوڼې دي یو زوی د ده په ژوند کې مړ شوی دی په دې څلورو زامنو کې یو د پلار په ژوند کې مړ شوی دی څه وخت بعد دغه هلک خو مړ شوی دی که یو زوی مړ دی څه وخت بعد د ده د پلار دا ښځه مړه شوې ده او ده تعبیر داسې کړی دی د پلار ښځه اوس ما ته دا پته نشي چې د پلار د ښځې نه مراد د ده مور ده او که نه د پلار د ښځې نه مراد بله ښځه ده لکه یو د ده مور ده
یو بله ښځه ده ځکه چې کومه ښځه چې ستا مور نه وي نو هغه څه او هغه د پلار په نکاح کې نو هغه څه ده د پلار ښځه ده که نه پلار ښځه نه ده دا مسله موږ ته ګرانه شوه د چا ښځه ده د پلار ښځه ده که او دا به فرق راولي په جواب کې زه به بیا په ټیم زه د دې جواب کوم انشاءالله څه وخت بعد د پلار ښځه مړه شو یا خو دا د مور ده خپله او یا څه ده یا د پلار ښځه د مېرنۍ مور ده او دې ښځې شاته مال پرېښودی دی دا د ده مور چې ده مور مړه شو د هغې نه شاته څه سازو سامان پاتې شوی سوال څه دی سوال دا دی د دې مور دا سامان اوس دلته دی مور یادوي نو ځکه چې سوال کې نو تعبیر به صحیح کې چې تا ته جواب صحیح میلاو شي اوس وایي د دې مور نه چې کوم سامان پاتې شوی دی دا به څنګه تقسیمیږي یو دویم هغه یو زوی چې مړلی د هغه سره به څه کېږي او هغه زوی چې کوم مړلی نو د هغه دوه ښځې دي د اولني نه یو زوی دی او د دویمې ښځې نه درې زامن دي نو څو شو هغوی څلور هغوی ته به څه میلاویږي او که نه چې لنډي صورتونه سړي ته یاد یو چې ترجمې کړي دا به حل کړي یا ورسره د اردو یو رساله پرته وي هغه یې راپیدا کړي یا د پښتو دي چې هغه کتابچې غونته کي او هغه مطالعه کوي موږ هم څوک یو دا به حل کړي ته نشي حل کولی دې دپاره علم پکار دی ته به دې مسله پوه شي تاسو ته ما قیسه کړې وه که نه وي چې د یو کسو ځان نه ملا جوړ کړی نو خلک پسې بیا تللي وي چې زمونږ پلار مړلی و مونږ دومره روڼه یو او زمونږ یو خور ده او د هغې نوم فاطمه دی چې د دې فاطمې به څو برخه سویمه برخه راسي یا هغوی ته سبا راشي نو بیا به ته زه ووایم دوی تللي دي مولوي صاحب له ټایم ورکړو چې سبا رالو مولوي صاحب ورته وایي چې ما خو ټول کتابونه وکړو خو د فاطمې څه تذکره مې پکې ونه کړه د فاطمې نوم پکې ماته میلاو نه شو نو ښکاري داسې چې د فاطمې څه برخه نشته ځکه که وایې نو کتابونو کې به نوم راغلی وی د فاطمې نو د هر سړي چې ته نوم ګورې د هر سړي به ته نوم ګورې د هرې ښځې دا کتابونه پیدا کوو د کوم ځای نه د بعضو سره دا علم اوس راځو دې مسلې له سوال کې یو تعبیر داسې شوی دی د پلار ښځه او بل ځای کې تعبیر څه شوی دی مور دواړه فرق لري خو زه په دواړو حالاتو کې چې کوم جواب یې هغه به ته ذکر کوم انشاءالله اول راځو د هغې زوی دا قیسه وله ختموو چې مړلی هغه مړ شوی دی او څو ښځې دي دوه او زامن یې څو دي څلور یو د یوې ښځې نه دی درې د بلې ښځې د دوی مسله اسانه ده نو دې ښځو ته بیا اتمه برخه میلاوي ولې اتمه برخه دې ته زامن شتي که د زامن بچي نه وی نو دې ته څلورمه برخه میلاوي اتمه برخه به دواړو ته میلاویږي ښه یو سړی دی د هغه درې ښځې دي څلور ښځې دوی ته به څومره برخه میلاوي هر یوې ته اتمه نه اتمه برخه ټولو ته دا د دوی دا اتمه برخه لکه څنګه چې موږ پرون وایي چې پلار ته شپږمه جدا مور ته شپږمه جدا دلته جدا جدا نه دي چې اتمه برخه به یې ووالي اتمه به دا بله ووالي نه نه اتمه برخه د ټولو ده ښه باقي قصه اسانه ده پلار خو ژوندی دی که نه وي هلک مړ شوی دی او پلار ژوندی دی نو پلار ته به څومره برخه میلاوي ته کوم ځای کې نن پلار ته به څومره برخه میلاوي شپږمه بارک الله فیک شپږمه ورته ولې میلاویږي هلته زامن شتي چې مړلی ده زامن دي شپږمه دې رور چې موږ ته مشکل جوړ کړی دی هغه یې راته اوس په دې ځای کې جوړ کړی یو ځای کې ویلي د پلار ښځه پاتې ده بل ځای کې مور که مور یې پاتې د دې هلک مور یې خپله نو بیا د مور هم شپږمه برخه ده د پلار هم شپږمه مور هم شپږمه او که دا د پلار ښځه بیا ورته هېڅ هم نه میلاویږي صرف په شپږمه برخه چا ته میلاو شي پلار ته او د پلار ښځې ته به
څه نه میلاویږي او باقي چې دی هغه په زامنو کې تقسیم شي. ته به پوه شو دا چې سر ډکوي چې پوه شوې نو که د پلار ښځی بیا ورته څه نه میلاویږي او که مور وي بیا شپږمه برخه ده. دا د ټولو ته خپلې خپلې برخې میلاو شو. اوس چې باقي کم مال پاتې شوی دی هغه د زامنو په منځ کې تقسیم شو. خبره ختمه شو. د ده په دې سوال کې یو دا دی چې دا مور مړه شوې ده. اوس هګۍ له راځو چې مور دا مسله یې حل کړو. یا خو دا مور ده او یا دا د پلار ښځه ده. که چېرته دا د پلار ښځه او د دې خپل بچي نشتي، نه د دې خاوند نه دي نه چېرته بل خاوند، نو خاوند ته به نیم مال میلاویږي. نیم مال به ولې میلاویږي؟ بچي نشتي. دا یو نیم سړی چې دا جواب مال راکوي د یرې جواب راکوي چې بنګ بنګ غونته کې وکړي که نه نو هغه وایي چې په غوږ به یې څه شی ولګي یا خو په هغه صحیح جواب په غوږ ولګي. دا یو سیاست دی. ته څه نو څه مطلب دی؟ نو دی اوس ما ته وایي ته د خپل مطلب واله یا خو هغه صحیح دی او یا غلط دی. جواب چې ورکوې صفا جواب به ورکوې، یا صحیح جواب واضح ووایه یا غلط جواب واضح ووایه چې دا غلط دی. خاوند ته ولې نیم مال میلاویږي؟ بچي نشتی. که دا د پلار ښځه یله ځکه که مور یې کړو نو دی خو په خپله شتي دی ته پوس کوي نه. که د پلار ښځه او د دې بچی نه وي د دې خاوند نه یا د بل خاوند نه، نو بیا به خاوند ته څومره برخه میلاویږي؟ نیم مال. او که چېرته د هغې بچي د دې خاوند نه یا د بل نه، نو بیا به خاوند ته څومره برخه میلاویږي؟ څلورمه برخه به میلاویږي او باقي مال به په چا تقسیم شي؟ هغه به په بچو. که مور پلار یې هغه جدا مسله ده. او که چېرته دا د ده مور یې ده څوک چې سوال کوي نو بیا خو خبره واضحه ده چې مور مړه شوه نو پلار ته به څومره میلاویږي؟ هسې ستاسو څه خیال دی چې بچیان به یي که نه به یي؟ دا فایده تاسو د کوم ځای نه راوویستې چې بچیان به یي؟ نه دا خو تاسو راوویستې چې سوال بچی کوي، خو د دې نه بله مسله وه. ما مور او ښځه د هغه وخته پورې نه مور کېږي چې څو پورې بچی نه وي. چې پوه شوئ؟ نو چې زه اوس داسې ووایم چې یو ښځه مړه شوه او د هغې مور یا یو کس تپوس کوي چې یو ښځه ده زمونږ مور مړه شوه، تپوس کوي زمونږ مور، چې مور ټکی په خپله دلالت کوي چې بچی شتي. نو که چېرته دا د ده موري او مړه شوې ده نو پلار ته به څومره برخه میلاویږي؟ څلورمه چې هغې خاوند دی. څلورمه وله موږ په دې ورکوو ځکه چې که ته بچي هغه شتي. باقي مال سره به څه کوو؟ هلته دوی به خپل هم وروڼه خویندې دي که نه، نو دا به د دوی په منځ کې څه شي؟ تقسیم شي. یوې زنانه ته به دومره برخه میلاویږي یا داسې به ووایو چې یو هلک ته به د دوو زنانو د برخې په اندازه باندې میلاویږي. ورسېدی بې که نه؟ او پلار هم بیا مړ شوی دی که نه، نو د هغې سره به څه کوو؟ اوس راځو د پلار مسلې ده. دا چې تپوس څوک کوي د پلار هم بیا مړ شوی دی. نو د پلار چې مړ شوی دی که ښځه یي نو ښځه یې شتي که نشتي؟ یا مړه ده یا شتي. نو که ښځه یي نو هغې ته به څومره برخه ورکو؟ اتمه برخه. اتمه ولې ورکوو؟ ځکه چې بچي دي او باقي ټول به د زامنو او د لوڼو منځ کې تقسیم شي. یوه مسله بله پاتې شوه، هغه زوی هغه چې مړ دی د پلار په ژوند کې، موږ خو د هغه مال تقسیم کو، خو د هغه ګوره برخه نه رسي د پلار په مال کې. د هغه نه ګوره څلور زامن پاتې شوي، د دې څلورو زامنو د نیکه په مال کې برخه نشته. ولې نه رسي؟ پلار یې د نیکه په ژوندانه مړلی. دا جواب ښه کیدی شي خو د دې نه ښه جواب بل موږ سره شته. هغه دا دی
او دا ما تاسو ته بروز په درس کې ذکر کړی تېر شوي هفته کې چې کله نږدې وارث موجود وي نو دی دا لرې وارث پټوي. خیر هم دی که نه؟ نو اوس دلته دا سړی مړ شو، زامن یې شتي، د دوی هغه پلار خو ترې لر کاکه وا خو مړ شوی دی، صحیح ده که نه؟ زامن یې شتي او نوسي هم شتي. څوک نږدې دي؟ زامن نږدې دي که نوسي؟ زامن. نو چې زامن یي نوسو ته څه نه میلاوېږي. اوس هم پوه نه شوئ چې تاسو یې پوه شوئ. نو که بیا هم چاته څه مشکل یا څه اشکال و نو هغه تپوس کولی شي چې یاره زه بې پوه شوی نه یم ما به بیا پوه وکړه. ها دا یو ورور سوال کړی دی، زما خو دا سوال ډېر خوښ شو. وایي چې زما نظر ډېر لګي، سیچل دی خو بس وایي نه مې اراده یي چې چاته نقصان ورسومه، نه په دې مقصد د چا خواله ځم، خو که داسې لوښي ته وګورم چا را روان کړی وي هغه لوښی ماتېږي. که کس رواني هغه ته وګورم یو بس هغه تیندکو خریولي او بلکل وی حق حیران کړی یم. حالانکې یو ښه د برکت دعا ولم کومه نه په دې نیت ځمه. نو اوس زه څه وکړم؟ یو او دویم لا واده مې وي نه دی کړی، واده ته مې اراده ده. نو بعضو کسانو راته ووایي چې ته واده مه کوه. ولې؟ ځکه چې ستا بچو کې هم بیا دا مسله وي، نو بیا به پوره ستاسو یو ټیم وي. بیا خو به تباهي وکړئ چې یو سړي دا حل دی که نه چې داسې بچي هم شو دغه هم شو بس بیا. نو اوس زه څه وکړم؟ الجواب، اول خو دا مسله یاده کړئ چې نظر لګېده دا حق دی. نظر لګېده دا بالکل حق دی، دا د قرآن او د حدیث نه ثابت دی. او رسول صلی الله علیه وسلم وی حدیث کې په صحیح مسلم کې دی العین حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. که چېرته د تقدیر نه څه شی مخکې کېدی شوی دا نظر لګېده به ترې مخکې شي. صحیح حدیث دی. اوس د عقل په بنا د دې رد کول چې دا خو چې تا د بعض پکې داسې راوتي وي چې څوک وایي چې نظر لګي دی مشرک دی. دا نوې مسله ده. میډ ان پاکستان، میډ ان افغانستان، میډ ان انډیا، دا نوې نوې مسلې زموږ سره ایجادي اکثر. دا مشرک دی جي که څه شرکي کړی دی وایي دی وایي چې نظر لګي. نو څه شرکي کړی دی؟ نو وګوره وایي دی وایي چې لکه په خپله لکه دې نظر کې دومره طاقت شتي چې هلته نقصان ورسوده، نو دی د الله سره برخدار جوړ نه کړو. موږ چا دا خبره کړې ده چې دا سر دی په خپله په ده کې دی. نظر لګي ورسره دا قید به لګی چې کله الله وغواړي، کله الله وغواړي. نو هغه یو سبب شو. نور اصل د دې مصیبت راوستونکی هغه څوک دی؟ الله دی. په ډېرو خلکو ګوره خلکو کوړې کړي دي، جادوی پې کړی دی، خو څه نقصان یې ورته نه دی رسولی ځکه چې الله نه دی غوښتي، او ډېرو ته یې نقصان رسولی دی. دغه شان دا بد نظر دی، چا ته پې نقصان رسېدلی دی، چا ته نقصان نه دی رسېدلی. بیا دې ورور له اوس راځو، مسله ده ګټه ده. ده ته دا وایو چې اولنی کار ته دا کوو چې دعاګانې ډېرې غواړه چې الله ستا دا مسله حل کړي. اولنۍ لار دا ده چې ته څه کوه؟ دعاګانې ډېرې غواړه، الله ته عاجزي راښکاره کوه. او زه یو دوه دعاګانې صرف درته ښیم، نور هم دي ډېرې، او دا یاد یې کړئ ډېرې فایدهمنې دي. ها زموږ ټولو دپاره فایدهمنې دي. سبحان الله داسې دعا چې بلکل د دې رور د مسلې سره مناسب. او دا موږ هغه اذکارو کې د دې وضاحت کړی، امام ترمذي راوړی دی. رسول صلی الله علیه وسلم به دا دعا غوښته اللهم انی اعوذ بک من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. یا الله زه پناه نیسم په تا پورې د هغه شر نه چې زما د غوږ سره تعلق ساتي، او شر زما د سترګې، او شر زما د ژبې، او شر زما د زړه. وګوره شر د څه شي؟ د سترګو پکې ذکر شو. بله یو دعا ده
امام احمد راوړي د اکثر ملګرو ته به دا نه یاده اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه یا الله زه پناه نیسم په تا پورې د هغه شر نه چې زما په نفس کې پروت دی. خیال دې دی دعا ته که نه. دریم کار دی ورور ته موږ دا وایو چې په الله باندې به ښه ګمان ساتي. چې کله دې په الله ښه ګمان ساتو نو الله تا سره هغه څه کوي چې رسې پې ته ګمان ساتي. څلورمه خبره موږ دې ته دا کوو چې که ستا دا حالي نو حتی الوسه کوشش کوه چې د خلکو سره ګډون مه کوه. ځان د بیټکونو د مجالسو د خلکو نه حتی الوسه ځان لرې ساته. چې تا ته پته چې دا مسله ماته جوړي او په دې باندې باقاعده علماو لیکل کړي دي لکه امام نووي رحمه الله، امام ابن القیم په زاد المعاد کې وی که چېرته یو کس په دې مشهور شو چې دی نظرباز دی او نظر یې بس په ټکه لګي او نقصان خلکو ته رسي نو د هغه وخت باچا له پکار ده چې په ده باندې پابندي ولګوي چې دی به د کور نه نه راوشي. نو دی به د رزق څه کوي نو دا د هغه وخت د باچا ذمهواري ده چې ده له تنخوا ولګوي. او له یو علم پکې دا خبره کړې ده وی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې چا اوږه او پیاز خوړلي جومات ته دې نه راځي. دې خلکو له ډېر تکلیف ورکوي که دی یو ډېر تکلیف ورکوي دا نظر یې چې دی نو بیا هغه وخت باچا له پکار دی چې دی څه کړي دی پابند د کور کړي. نو موږ دې ورور ته دا وایو چې حتی الوسع ته د خلکو سره مه میلاوېږه. پنځم کار دته موږ دا وایو چې همیشه چې څوک وینو نو د برکت دعا وله غواړه. رسول صلی الله علیه وسلم وی کله چې تاسو کې څوک امام ابن ماجه دا روایت راوړی تاسو کې څوک ویني د خپل ورور سره هغه څه چې دی په تعجب کې اچوي. یو کس دې ولیدو بدن یې ښایسته دی، یو کس دې ولیدو علم ورسره مزیدار دی، یو کس دې ولیدو مالداره دی، یو کس کور ښکلی دی، یو کس بچي ښایسته دي، هر څه چې تا په تعجب کې اچوي رسول صلی الله علیه وسلم فلیدعو له بالبرکه. څه به وایي؟ برکت دعا. څه به وایي؟ تبارک الله. ماشاء الله وایو د ماشاء الله نه د تبارک الله ټکی اهم دی. ها تبارک الله نو که ماشاء الله وایي نو بیا پوره ووایه. څه ورسره ووایه؟ ماشاء الله تبارک الله. او د تبارک الله لازم دی. دګې دې کې دعا ده. تبارک الله څه مطلب دی؟ الله دې پکې برکت واچوي. محض ماشاء الله مطلب ده که دی چې څه الله وغواړي هغه یې کوي. نو هغې خو ته دعا ونه غوښته که نه دعا اصل کې به څه کې ده هغه به تبارک الله کې ده. شپږمه خبره دې ورور ته موږ دا کوو چې په ځان باندې دم اچوه. کله د انسان سره شیطانان ډېر شي که نه دا یو اثر د دې ګورئ یو نښه د دې ده چې دې کس سره شیطانان هغه ډېر شوي دي. او رسول صلی الله علیه وسلم العین حق یو حدیث کې راځي نظر لګېده حق دی ویحضر بها الشیطان او شیطان ورته حاضرېږي. شیطان دا خوښوي. او دویم وحسد ابن آدم او د آدم د بچي د حسد د لاسه. نو یو موږ دې ورور ته وایو چې په ځان باندې څه کوه دم اچوه. بل ورته زه دا خبره کوم اوومه خبره که تا ته څوک معلومي او تا نظره کړی نو بیا یې داسې کار وکړه چې اودس چاردام وکړه کمې اوبه چې پاتې شو هغه هغه راورکړه. یا داسې وکړه چې څه اوبه تا څکلي دي جوس دې څکلي دي کم چې پاتې شوي دي هغه هغه له ورکړه چې هغه یې وڅکي. یا څه شي سره ستا بدن لګېدلی دی که په څه شي دی لاس یې ښودی دی یا بل څه داسې شی دی نو هغه په اوبو کې وینځو هغه اوبه هغه له ورکړه چې الله رب العزت د هغه نه د اثرات دا ختم کړي په دې به غسل وکړي. اخرنۍ خبره هغه دا ده چې موږ ورته وایو چې واده وکړه واده وکړه. ولې دا نصیحت چې زما خوښ نه شو هغه ته که څنګه واده دې وکړي ځکه چې دا مسله ثابته نه ده. لکه اوس یو کس ته د هغه نظر ډېر لګي دا چا ویلي چې د بچو به هم دا صفت وي
چا خو دا خبره نه ده کړې که ها او الحمدلله رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته یو ذکر ښوولی چې کله انسان بیبي سره ملاویږي هغه دعا چې ده اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا یا الله موږ شیطان زموږ نه لرې ساته او ته چې موږ له څوک راکې شیطان د هغه نه هم لرې ساته رسول صلی الله علیه وسلم وایي که چېرته الله دوی له بچی ورکړو لم يضره شیطان ابدا شیطان به ورته چېرته هم نقصان نه ورکوي پوه پې شوئ که نه الله رب العزت دې موږ ټول د بد نظر نه وساتي الله دې موږ د حاسدینو د حسد نه وساتي او الله رب العزت دې موږ د کوډو منترو او د جادو او د شیطاني کارونو نه وساتي او الله رب العزت دې په موږ باندې په دنیا او په آخرت کې پردې رواچي باقي سوالات و جوابات په انشاءالله پر روان نشست کې کو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبب انشاءالله ده عمدة